ملګرو د انجینیر صمد خان خلیل صاحب د خوږو شعرونو نه بعد اوس موږ د بیا درخواست کوو چې موږ سره یو خپل ډېر ښکلی نظم شریک کړي چې عنوان یې دی انا لله و انا الیه راجعون. ډېره مهرباني په موږ ګران عابد جان او د خیبر ضلع د اخیسته تازه هواګانې پکې د حمزه بابا او د خاطر افریدي د اخیسته یادونه او بیا د شعرونو آمد دا یو نظم دی عنوان دی انا لله و انا الیه راجعون. تاسو ټول مینوالو ته ډالۍ کوم. شعر دی وي مړې کا پرېږنه دی ژوندی توره پښتون، مړې کا پرېږنه دی ژوندی توره پښتون، انا لله و انا الیه راجعون. او جمعات کې ګوره ډز شو مندر دی په سکون، انا لله و انا الیه راجعون. دا غره سره یو ځل بیا شریک کړي. ښه مهرباني. وایي جمعات کې ګوره ډز شو مندر دی په سکون، انا لله و انا الیه راجعون. او مولا په چې غزار مړ کړو زړه زیات شواخون، ډېر زبردست. انا لله و انا الیه راجعون. ساقي د شیخ په مخ کې سکم تو وینه بدلون، ساقي د شیخ په مخ کې سکم تو وینه بدلون، انا لله و انا الیه راجعون. لیلا ویل ته په جیب خالی شو د ښکاري مجنون. زبردست مهرباني جی. لیلا ویل ته په جیب خالی شو د ښکاري مجنون، انا لله و انا الیه راجعون. طبیبه مریض گاہ گنے تخورے بشی درون، طبیبه مریض گاہ گنے تخورے بشی درون، انا للہ و انا الیہ راجعون. مہربانی جی. وی طبیبه مریض گاہ گنے تخورے بشی درون، انا للہ و انا الیہ راجعون. دا څنګه ریاست تی چې ګټه مرګ پښتون، زبردست، انا للہ و انا الیہ راجعون. او وی اے سرمایدارا، اے سرمایدارا تو بینک ڈکڑا شاکرون، اے سرمایدارا تو بینک ڈکا شاکرون، انا للہ و انا الیہ راجعون. او پلار مړ شولو، او پلار مړ شولو تو ګوره ټیک پرون، انا للہ و انا الیہ راجعون. او دا څنګه موسیقي ده چې خوند نه لري تړون، زبردست. دا څنګه موسیقي ده چې خوند نه لري تړون، انا للہ و انا الیہ راجعون. او خیره شه ده چې سمد تعالی داد نشته په دې عنوان مضمون، زبردست. سمد تعالی داد نشته په دې عنوان مضمون، انا لله و انا الیه راجعون. ډېر مهرباني.